ډېر محترمو دوستانو، واقعا تاسو یو ډېره مهمه او حیاتي موضوع د بحث لپاره ټاکلې ده چې هغه پټه خزانه. پټه خزانه واقعا زموږ دپاره د پښتو ادبیاتو دپاره یو له هغه اساسي ترینو ماخذو څخه دی چې د هغه په وسیله موږ د خپل پښتو ادب تاریخ تر دویمه هجري پیړۍ پورې په عملی ډول باندې رسولی شو. نه دا چې په حدسیاتو بنایي یو سند موجود دی. د دې موجودو اسنادو په مطابق موږ د پښتو ادب تاریخ له دویمه هجري پیړۍ پیلوو. البته د دې اهمیت ترڅنګ واقعا ډېر په دې کتاب باندې ډېرو خلکو خبرې کړي دي، ډېر مسایل په دې کې پېښ شوي دي. زه خپله غواړم چې په دغه د خلکو د خبرو او په دې کتاب د اصالت یا نه اصالت په باب یو سلسله مسائل تاسو ته په دې بحث کې وړاندې کړم. یعنې زه خپل هغه وخت کې چې ډېر احساساتي موضوعانو او زه هم زموږ د مشرانو پوهانو او علماو په تقریبا په تقلید یا د هغوی په پیروي ما هم چې چا به د پټې خزانې په باب یوه خبره وکړو فوراً به موږ عکس العمل شو او هغه به مو ورته کوو، دا څه ورته وایي ځواب به مو ورته لیکه. او همدې سلسله کې موږ ډېر کتابونه او مسایل او مجموعې او سیمینارونه دا هم ترتیب کړي دي. اما البته په هغو کې هم هېڅکله موږ داسې کار نه دی کړی چې یو سند د تحقیق د اصولو مخالف د خپل هدف دپاره تفسیر، بلکې شی چې اسناد ویل د اسنادو مطابق موږ مسائل سره تحلیل کړي دي. خو د هغه نه وروسته زه په دې پوه شوم د په وروستیو وختونو کې چې یعنې د دې کتاب په دې د جعل په معرض کې واقع کولو کې نه یوازې دا چې یو تعداد کسانو فقط د سیاسي اهدافو په لحاظ دا کتاب د جعل په معرض کې واقع کړ، بلکې په دې کې زموږ خپلو د دې پښتني فرهنګ ته مربوطو علماو دوی هم نقش درلود. دا نقش البته ټول په دې سلسله کې شامل نه دي. یو تعداد چې ډېر هغه په اصطلاح تمامیت خواو هغوی دا کتاب د جهل په معرض کې واقع په دې معنی چې فرضاً که چا وویل چې په دې پټه خزانه کې یو سند غلط دی او یا دا خبره پکې غلطه ده، دغه تاریخ پکې غلط راغلی دی، نو دوی به فوراً عکس العمل ښودو، دستي به یې ویل چې دا سړي خو یا د فلاني و فلاني ملک نه پیسې اخیستې دي او یا دا شوی دی یا دا د پښتنو ضد دی. نو فلهذا د هغه په مقابل کې به سفارایګانې شروع کړي. دا کتاب واقعا د جهل په معرض کې واقع کړه. که چیرې موږ په اکاډمیک او علمي معیارونو په اساس فکر وکړو، یعنی هیڅ کتاب د نقد نه لوړ نه دی غیر د الهي کتاب چې موږ تاسې مرو قرآن عظیم شان او هغه ته ډېر خلک په هغه باب هم خبر کړي. موږ چون مسلمانان په هغه یقین لرو، په هغه باب هېڅ هم نه وایي. اما د هغه نه وروسته هېڅ کتاب د نقد نه ماوره نه دی او هر کتاب باندې چې نقد وشي دا د دې معنا نه ده چې هغه جعلي دی. د یو متن یعنې ما چې دا موږ خپل هم دا کار کړی، نورو هم کړی دی، او بیا وروسته دا خبره خصوصا چې قلندر مومند جریان ته واقع شو او د هغه په مقابل کې چې څه ولیکل شول او یا د هغه طرفدارانو ولیکل، دا مسله یې بیخي اسې یو د ریشخندو مسخرو. او بیا دلته زموږ د افغانستان ځینې زموږ د نور وروڼه چې دي هغوی دا د قلندر کتابونه حتی په فارسي ترجمه کړل د دې لپاره چې دې سلسلې ته هوا ورکړي. یعنې زه لنډ داسې وایم، فرضاً تاسو د یوې ثانیې دپاره فکر وکړئ چې پټه خزانه یو جعلي کتاب به طور مثال. یعنې زه خپله د یو پښتو ادبیاتو د یو شاګرد په حیث باندې او د پښتو ادبیاتو اوس زه معلم یم د پوهنتونونو کې، ننګرهار پوهنتون کې، کابل پوهنتون کې. نو په دې کې د یو معلم په حیث باندې یعنې فرضاً زه خپله هېڅکله نه غواړم چې د پښتو ادبیاتو د تاریخ بنسټ په یو جعلي کتاب بنا شي. فرضاً یعنې دا زما بیخي یعنې که چیرې زه د فرهنګ د یو شاګرد او د دې ژبې د ادبي تاریخ د یو لیکوال په حیث باندې که زه یعنې زما جزوي ترین
یعنی د عقل کارو کې بیخي مبرا له هر ډول تمایلات چې دا کتاب جعلي دی، زه به قطعا په ده باندې استناد وکړم. اما ما چې کوم نقدونه لوستي دي تر اوسه پورې چې چا لیکلي دي، دغه سنه دېرشمو کلونو چې هغه وخت کې موږ ډېر کوچنیانو، خو دا زموږ استادانو چې دغه په باب خبرې کړي دي په خپلو اثارو کې، خصوصا استاد چې بیا د پټې خزانې په درېیم چاپ مقدمه کې په دغه باندې خبرې کړي دي، دا چې موږ لیدلي دي دوی په دې ټولو نقدونو کې د قلندر مومند د نقدونو په ارتباط او د هغه په ارتباط د هغه په تبعیت چې ځینو کسانو لیکلي او موږ لیکلي یا بل په ځواب کې لیکلي، دا زما په عقیده دا یو ډېر لوی وخت په دې ځای شوی. اوس اصول دغسې متونو چې د جعلي متونو چې یو متن جعلي دی که اصلي دی، اوس میتودونه دي، علوم دي، د علومو اساسات دي، هغه کولی شي چې دا ثابت کړي چې دا متن جعلي دی که نه دی. د یو متن د جعلي ثابتېدلو دپاره دوه شی اساس دي، یو متن پوهنه یا متن څېړنې اساسات دي او متني قراین دي چې د دې متني قراین د هغه اثر سره چې دا متن پکې ایجاد شوی د هغه سره سمون لري او که نه لري. او د هغه نه علاوه دوم چې دی ژبپوهنه، د ژبپوهنې اساسات، ریشه شناسي، دا اساس دی د هغه دپاره د یو متن د پېژندلو لپاره، نه دا چې فرضاً په دې کتاب کې دا تاریخ غلط راغلی فلهذا دا جعلي دی، یا فرضاً په دې کتاب کې دا نوم په فلاني ځای کې په ډال تلفظ کېږي او دلته په دال راغلی دی، نو فلهذا دا کتاب جعلي دی. همدغسې یعنې تاسو چې دا ټول هغه وګورئ، یو هم دغسې علمي دلیل نشي وړاندې کولی چې دا د ثابته کړي چې دا کتاب هغه واقع دی، دا څه ورته وایي دا کتاب جعلي دی او سړی باید په هغه باندې هغه اتکا ونه کړي. ځکه د ژبپوهنې او متن پوهنې په د اساساتو له مخې او د هغه د دساتیرو په اساس باندې چا په دې کتاب باندې داسې خبرې نه دي کړي چې موږ د دیوال ته ودرئ او ودې وایو چې والا دا کتاب جعلي دی. ما خو درته وویل که فرضاً ته فکر وکړه چې دا کتاب جعلي، نو موږ ولې خپل د ژبې او ادب تاریخ داسې یوه ژبه چې یعنې د پښتو له قدامت نه خو هېڅوک انکار نشي کولی د پښتو له بعدي آثارو نه، فرضاً زه داسې فکر، زه خپله د ادبیاتو تاریخ په د یو معلم په حیث یا د ادبیاتو تاریخ د یو لیکوال په حیث زه داسې فکر کوم که چیرې فرضاً خدای مه کوه دا پټه خزانه جعلي وي او موږ په جهالت په یو جعلي کتاب پسې روان یو او د دې لپاره غواړو چې حتما د پښتو ادبیاتو تاریخ د هغه نه شروع شي، د دویمې هجري پېړۍ د امیر کروړ نه د شروع شي. یعنې دا پښتنو ته په دې منطقه کې کوم خاص عظمت نه بخي، کو همدغسې فرضاً دا کتاب جعلي وي او موږ وایو چې موږ دا جعلي دی، موږ نه منو. فرضاً پښتو ادبیاتو تاریخ یعنې هغه ډېر مستند هغه یې چې دی چې په ډېرو کتابو کې راغلی، هغه شیخ عیسی مشواڼي د شیر شاه سوري معاصر، فرضاً د شیخ عیسی مشواڼي نه د شروع شي، نو آیا پښتانه به څوک له دې منطقې نه وباسي یا پښتو ژبه به د ژبو له قطار نه څوک حذف کړي یا د پښتو اثار به پښتو واقعا اوس یعنې زما د خپل تخمین له مخې نه په دې منطقه کې چې څومره ژبې دي غیر له عربي او فارسي او په ځینو او د ترکي ژبو ټول ګروپ نه وړې وړې ترکي ژبې، یعنې د ترکي ژبو ټول ګروپ چې وایي د دې نه وروسته پښتو تقریبا ما چې حساب کړی دی په دې منطقه کې شپږمه ژبه ده چې ډېر قدیم اثار لري او قدیم نه یعنې ډېر اثار لري. یعنې دا داسې یو ژبه نه ده چې یوازې په فولکلور او فولکلور خو یې بیخي بې نظیر دی په دې یعنې هغه درته وایم متنوع او ذخیره دار، یعنې کوم ذخایر چې موږ د پښتو فولکلور لرو هغه په یعنې دغه د منطقې هېڅ ژبه یې نه لري. البته دا هم ډېر د افتخار خبره په دې نه ده چې یعنې د فولکلور رشد وده او پاتې کېدل په یوه جامعه کې د دې معنی لري چې دا جامعه اکثره خلک بېسواده دي، یعنې هغه فولکلور د یو بېسواده جامعې محصول دی. اما دا یوه بله افاده موږ ته راکوي چې همدغه بېسوادان شپانه دهقانان بزګران
باغداران دا هم یو هنري ذوق لري، یعنی د خپل هنر د خړوبولو دپاره هغه خپل د خپل هنري ذوق د خړوبولو دپاره هغه خپل ذوق دی منعکسولی شي او نورو خلکو ته رسولی شي او د جامع خلک له هنر او ادبیاتو سره ارتباط لري. نو زه داسې درته وایم چې که چیرې دا کتاب وي او که نه وي، پښتو ادبیات، پښتو د دې منطقې په ژبو کې یوه ثابته ژبه ده او کافي اندازه اثار لري. ما درته وویل چې تقریبا 4-5 درجه کې حتی 6 په دې منطق کې درېږي، غیر له عربي چې ما درته وویل، فارسي او د ترکي ژبو عمده ګروپ او د هندي ژبو هغه ګروپونه چې له سانسکریت سره ارتباط لري. نور دا نورو ژبې کې لکه پنجابي او ګجراتي او سندي او بل 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 چې د منطقه کې واقع دي، ټول نه د پښتو هم اثار ډېر دي، هم متنوع دي، هم علما پکې ډېر تیر شوي دي. منتها موږ چې دا خلک چې ډېر نښتي دي په قدامت باندې. اما که چیرې یو کتاب وي بیا موږ ولې هغه د هغې نه چشمپوشي وکړو، هغه پرېږدو او د هغه قدامت موږ هغه نه کړو، دا څه ورته تایید نه کړو. یعنې زه خپله زه دا خپله تجربه درته وایم. د وخت کې چې دا د پښتو نثر 800 کاله دا ما اول ځل لیکه په پېښور کې. نو خیر پښتو نثر تاریخ چې ته لیکې نو ته مجبور یې چې پټه خزانه باندې ډېر تمکین وکړي او دا کتاب باید سړی وګوري. یعنې ما خپله دا کتاب د انتقاد له عینکو نه لیدلی، یعنې داسې نه چې ما په پټو سترګو دا منلی وي چې بس دا کتاب صحیح کتاب دی او راځه په ده باندې ته اتکا وکړه. یعنې ما 3 ځله هغه سره دی چې دا د پټې خزانې 4م چاپ دا ما تصحیح کړی دی، زما په زیار شوی دی په 1950 کال کې. هغه وخت کې مې لوستی و، نور په مختلفو وختو کې مې لوستی و، خو دا ځل ما 2-3 ځله دا کتاب په د انتقادي عینه کې مې ورته واچولی. یعنې تاسې باور وکړئ او ورسره د قلندر دا کتاب هم را سره پروت و، د هغه ما کتل. هر ځل چې ما دا کتاب لوستی دی زما یقین په دې کتاب باندې نورم قوي شوی دی چې دا واقعا جعلي کتاب نه دی بلکې دا اصلي او طبیعي کتاب دی. زموږ یو استاد خدای دې وبخښي، تاسې حتما نوم اورېدلی، پوهاند ډاکټر محمد رحیم الهام. یعنې هغه سره ما ډېر او ما زه خپله د هغه ډېر مرهون احسان یم، ځکه هغه یو وخت کې زموږ د ژبو او ادبیاتو د مرکز رئیس و او زه هغه وخت کې په عمل ته غړی وم او نو د سره به ما ډېر بحثونه کړي د دې معاصرو ادبیاتو د نقد په باب. ما ډېر شیان له هغه نه زده کړي، نه دا چې له کتابونه زده کړي، ځکه هغه یو بحر په دې نویو مسایلو کې، خصوصا د نقد. هغه سره په پټه خزانه باندې ما بحث وکړ. هغه د امیر کروړ سیمینار چې موږ جوړوو، بیا ما ورته وویل چې یوه مقاله ولیکه د ژبپوهنې له نظره، ځکه چې دا کتاب باید د ژبپوهنې له نظره ژبپوهان باید دا ووایي چې دا کتاب اصلي دی که جعلي دی، نه دا چې دا سنه پکې غلطه ده او دا شی پکې غلط دی نو فلهذا دا کتاب جعلي دی او دا د زموږ د خلکو کار نه دی، دا د ژبپوهانو کار دی. تاسې باید بیا د دا مقاله ولیکله او ما چاپ کړه د امیر کروړ یاد کې. یعنې تاسې د سبکپوهنې له نظره د پټې خزانې ارزښت د سبکونه چې په دې کتاب کې راغلي مختلف سبکونه دغه ښودلي چې تقریبا 8 سبکه دی د هغه دا څه ورته وایي د شعر په دې کتاب کې موجود دي او یو سړی دا توانایي هېڅ نه لري چې دا 8 سبکه دی په بېلابېلو سبکونو کې د بېلابېلو وختونو سره دی ایجاد کړي. نو فلهذا دا کتاب چې دی دا یو طبیعي کتاب دی او د دې د طبیعي والي دپاره د هغه یو بل دلیل دا راوړ. هغه وویلې چې دا هر سیاسي نهضت چې په یو منطقه کې په یو جامعه کې راځي هغه یو فرهنګي پښتوانۍ ته ضرورت لري. نو تقي غورځنګ چې راغلی دا چې بیا نادر افشار راغلی او دا سقوط شو خو بیل شیان دي، هماغه اساسا دې لپاره راغلی اول ځل دپاره د پښتنو یو غټه سیمه د صفوي استعمار له منګولو نه وژغورل شوه چې دا په خپله یوه ډېره لویه خبره. د دې نظام د بقا دپاره ضرورت و چې دا قوم باید یوه فرهنګي پښتوانه ولري او د هغه وخت پادشاه، ځکه چې هیڅ سیاسي نهضت و جریان بې له یو فرهنګي پښتوانې دا
مخ ته نشي تللی. نو هغه د سلطان محمود غزنوي د هغه د امپراتوري چې جوړه کړې وه ټول منطقې فتوحات یې وکړل تر ماوراء النهر او تر هندوستانه پورې. د هغه ولې چې د هغه یو ادبي او فرهنګي پښتانه دلته د فردوسي نه نیوله د هغه عصر هغه عمده‌ترین شعرا په هندوستان هغه کې په غزني کې راټول کړو کتابونه او شاهنامه دا ټول د عصر محصول دي. نو هغه ولې چې دا هوتکي پاچاهان هم په دې پوهېدل چې فرهنګي پښتانه د دې لپاره ضرور ده، نو ځکه شعرا راټول کړه، ادبي دربار یې جوړ کړ، فرضاً محمد هوتک را پیدا کړ، بل را پیدا کړ چې کتابونه ولیکو د شان سره راټول کړي. نو هغه دا هم ژبپوهانو هم ادبپوه واقعا یعنې زما له نظره ډېر کم خلک شاید دی چې په دې معاصر علومو پوه شي. که نه پخواني خو زموږ مشران استادانو، استاد حبیبي، استاد رشاد، استاد رشتین، نور خدای دې ټول وبخښي، اما هغه کسان چې په دې معاصرینو کې چې په نوې ژبپوهنه پوه شي، په نوې سبکپوهنه، په نوې ادبپوهنه او په متنشناسي او متني قراینو وپېژني چې د یو متن په صحت کې هغه ډېر نقش لري. نو هغه دا الهام هغه ماته ویل چې دا واقعا په ټوله معنا یو طبیعي کتاب. هغه به د هغه په باب ماته ویلې د څه ورته وایي د سیاسي نهضتونو لپاره د فرهنګي پښتوانۍ ضرورت کې یو آخري مثال د افغانستان د استقلال هغه ورکاوه، دا نمونه ورکول. هغه ویلي که چیرې محمود طرزي د امیر حبیب الله په وخت کې د فرهنګي هڅې او فرهنګي انقلاب او دا فرضاً هغه د تجدد چې د راوست محمود طرزي او دا سراج الاخبار افغانیه تاسیس کو او نور په هغه وخت کې د دغه هڅو په نسبت یو د تجدد نویوالي او فکر پیدا شو په شعر او ادبیاتو کې او یو پښتوانه جوړه شو د افغانستان د ازادۍ لپاره. نو دا فرهنګي پښتوانه د هر سیاسي نهضت د پرمختګ لپاره یو طبیعي جریان دی، نه غیر منطقي، نه جعلي، نه بل شی، لکه څنګه چې په دې کتاب پسې خلکو تړلي دي. نو دا هم یو طبیعي جریان نتیجه وه چې په هغه وخت کې هوتکو پاچاهانو دا محسوس کړی وه چې زموږ د نهضت د پرمختګ لپاره او د ټول افغانستان د هغه طبیعي پولو د حدودو ته د رسولو لپاره دا ضرور دی چې موږ باید په شا کې یو فرهنګي پښتوانه ولرو چې پښتو یوه ژبه ده، د پښتانه یو قوم دی او چې دغسې فرهنګ لري، دا لري، د ادبیات لري. نو د هغه لپاره دا کار کړی دی. نو هغه به همیش ماته دا ویل چې دا یو طبیعي کتاب دی. بل مثال ماته ډاکټر صاحب زیار چې زما استاد پاتې شوی دی او ورسره یو ځای کار هم کړی او واقعا زه په افغانستان کې په ژبپوهنه کې دغه څو کسان چې دوی خدای دې وبخښي وفات شوي دي، او پوهان صاحب الهام او بل پوهان صاحب حبیب الله تږی، او یو چې دا د ژوندی دی هغه خدای دې ژوندی لري. ما خپل شخصي صنف کې درس ته ناست یم، هغه پوهان ډاکټر زیار دی. هغه یو ورځ هغه باندې ما چې دا د محمد هوتک سیمینار جوړو، بیا د ثور د واقعاتو په اساس هغه جوړ نشو، خو هغه مجموعه موږ د لایق صاحب مرحوم په هغه باندې په همت باندې چاپ کړه د محمد هوتک یاد. نو هغه ته ما ویل چې یو مقاله ولیکې، بیا هغه ماته ویل چې زه داسې یو موضوع باندې درته مقاله لیکم چې هغه ډېر د مورګن سټیرن چې واقعا په شلمه پیړۍ کې د ټولو اروپایي استادانو هغه ژبپوهانو استاد دی، د هغه د نظریاتو په بنا زه تاته یو مقاله لیکم. بیا ما ورته ویل ښه ډېر ښه. بیا هغه ماته ویلي په هغه وخت کې په 450 کال کې چې د پښتو څلور بینالمللي مرکز د افتتاح سیمینار و 450 کال په قوس میاشت کې غالبا، او پروفیسر مارګن سټیرن آخرین ځل چې راغی د هغه نه وروسته بیا رانغی افغانستان ته، هماغه ځل و چې پروفیسر میکنزي، نور ډېر پروفیسر دوریانکوف او نور ډېر کسان راغلي وو د سیمینار ته، ځکه چې هغه وخت کې دا د یونسکو پروژه وه، دا د پښتو څېړنو د بینالمللي مرکز د افتتاح لپاره. نو هغه پښتو ټولنې مرحوم روحي صاحب هغه وخت کې رئیس و، د یو ملي سیمینار راوغوښته او دا سیمینار کابل پوهنتون په هغه کې دایر شو. بیا زه هغه وخت کې په عسکري کې وم، هغه وخت کې څوک به چې فاکولتې نه خلاص شو باید لاړ شي عسکري ته. نو زه عسکري کې متاسفانه بیا استاد زیار ماته ویلې چې یوه ورځ په دې پټه خزانه باندې ډېر بحثونه کېدل په دې کې، ځکه استاد حبیبي یوه مقاله لوستې وه چې په د مرکزي اسیا په ژبو کې د پښتو موقعیت
بیا د دې په دې کې د پټې خزانې او د دې باندې بحث راغلی نو ډېر خلکو په دې تبصرې کولې بیا د یو ورځ په یو تبصره کې وویل چې په دې زه نور وایي تبصره نه کوم دا د ډاکټر زیار قول دی شاید تاسې هغه نه دا د په یو الماني مقاله کې چې په پښتو مجله کې چاپ شوی دی د پښتو څېړنو بین المللي مرکز په هغه کې هم ویلي دي او یو اشاره یو کتاب زموږ چې پېښور کې و یو کتاب ما ورته ویل چې ته ولیکه دا د هغه دا څه ورته وایي د پټې خزانې په لغوي زیرمه باندې چې دا زیرمه او دا ته تحلیل کې داسې نه چې ته قاموس ولیکي دا ته تحلیل کړي چې پوهنې د اساسات به دا ولیکل ما په ټول په هغه اخبار کې چې زه مدیر وم هلته مې چاپ کړو بیا وروسته د په کتابي شکل هم چاپ کړله د هغې په مقدمه کې هم ویلي دي او دا یوه مقاله چې ما ته لیکلې وه په هغې کې هم ویلي دي چې یعنې پروفیسر مارګنسټرن یو چا ته ویلي وو چې په همدې کتاب باندې خلکو چاته نه پوښتنه هغه ویلي چې زه نور په دې باندې ډېر بحث نه کوم خو تاسې دا یعنې تفصیلي چې ما د خپله زیار صاحب د خولې نه اورېدلي و چې تاسې په دې کتاب کې په دې پټه خزانه کې د دوو لودیانو شعرونه دي چې یو شیخ ردي رضوي د لودي دی او بل نصر لودي دی وایي په دې دا هغه چې تاسې دا دوه شعر چې تاسې د ژبپوهنې له نظره ارزیابي کوي په ده کې ژوندي ګرامري ترکیبونه د اوستا ژبې موجود دي نو که چیرې دا حبیبي جوړه کړې حبیبي په اوستا نه پوهېږي او د محمد که څوک وایي چې دا محمد یو څوک جوړه کړې ده د هغه خو قطعا سوال نه پیدا کېږي چې هغه دی په اوستا پوه شي نو فلهذا ډېر چې موږ یقیني کېږو چې دا کتاب طبیعي او اصلي دی هغه دا د دې ژبپوهانو نظریه دی او د محک اصلي د دغسې متونو د جعلیتوب دا په متن شناسي کې یو بحث دی د متن استناد یو بحث دی په متن شناسي کې او چې په هغه کې کوم عوامل یو متن مستند ثابتولی شي او جعلي متون یو بحث دی چې په دنیا کې ډېر کسان دي چې جعلي متون جوړ کړي دي نو فلهذا جعلي څنګه ثابتېدلی شي چې دا متن اصلي دی که جعلي دی هغې ته لپاره د متن د استناد شرایطو باندې باید سړی پوهوي چې په هغې کې متني قراین شامل دي د خطي نسخې موجودیت شامل دی د خطي نسخې داخلي او خارجي ظواهر او خپله د متن داخلي او خارجي ظواهر هغه چې دي دا څه ورته وایي شهادتونه دا له هغه سره کومک کوي دا څه له متن شناس سره چې هغه ثابته کړي چې دا جعلي دی که نه بل اساسي ترین محک چې دی هغه ریشه شناسي او ژبپوهنه او دا مسایل دي چې هغه کولی شي موږ دې لار موږ چې ځینو کسانو چې دلته په افغانستان کې او یا زموږ پېښور وروڼو د کسانو چې په دې کتاب څه لیکلي دي هغه دا بیس نه لري او بل د هغه په لحاظ باندې دا څه ورته وایي د روش شناسي یا میتودولوژي د تحقیق په نظر باندې دا تحقیقات ټول غلط دي خدای دې وبخښي روي صاحب موږ په یو وخت کې د محمد هوتک هغه نمانځه دا 280 کال و د زوکړې غالبا په پېښور کې نو بیا ما هغه وخت کې روحي صاحب د خدای وبخښي ژوندی و هغه ته ما یو خط ولیکه چې ته دا پټه خزانه فی المیزان د قلندر مومند چې ده دا ته د روش شناسي له نظره وګوره ځکه چې هغه د تحقیق د معاصر میتودولوژي په باره کې کتاب لیکلو د څېړنې لارښود هغه چې دا کتاب ارزیابي کړی هغه ویل چې دا د میتودشناسي له نظره ډېرې خلاوې لري یوه اساسي خلا دا ده چې په تحقیق کې شک په هره موضوع باندې اساس هر څوک حق لري چې شک وکړي د یو کتاب په باب پوښتنه وکړي او که دا ونه کړي هغه تحقیق هغه نه دی دا څه ورته وایي اکاډمیکه خوا یې ضعیفه ده نو دا د حق دی مګر دا ته باید د دې شک د ازالې دپاره او یا د تقویې دپاره ته باید اسناد راټول کړي او ته د حق نه لرې په دې معاصر تحقیق کې چې ته دا اسناد داسې تفسیر کړي چې تا خپلې هغه ته ورسوي دا هدف ته ورسوي نو قلندر مومند دا فرض کړی چې دا کتاب جعلي دی او د دې فرضیې د اثبات دپاره داسې دلایل راټول کړي دي چې واقعا د فرضیه ثابته کړي نه دا چې هغه واقعي هغه وي دا څه ورته وایي یو تصویر د واقعي وي ځکه د چې کوم اعتراضونه د
املا په باب د تاریخي سنو په باب په ټول تذکرې د شرق چې ته وګورې دا په ټولو کې په خروارو دغسې چې پټه خزانه د هغې په مقابل کې ډېر کم شی دی یعنې پټه خزانه یو وړوکې تذکره ده 50 نفرو د شاعرو د خپله د مؤلفو د پلار په شمول 52 تنو شاعرانو شعرونه پکې راغلي دي او په دې 52 شاعرانو شعرونو کې فقط ډېر د منازعې وړ چې دي 11 شعرونه دي نور خو دا نور کسان ټول د 12مې پېړۍ او 11مې پېړۍ خوشحال خان د رحمان بابا د چا خو هېڅوک نه وایسته هغه د شیخ عیسی مشواڼي د په لسګونو دا د 9 هجري قرن دی نو د 10 هجري قرن وبخښئ نو دا خلک چې دي یعنې دا 50 شاعران 50 کې بیا 10 شاعران دا 10 شاعران د پښتو ژبې په سرنوشت باندې هیڅ ډول تاثیر نشي کولی یعنې نه د پښتو حیثیت ته نه د پښتنو حیثیت ته چې فرضاً د خدای مکو دا نه وي دا ضرر نشي رسولی اما خبره په دې کې ده چې تر اوسه پورې هیڅ چا داسې سند نه دی وړاندې کړی چې د ژبپوهنې د اساساتو یا د ریښې شناسۍ د اساساتو په بنا او یا هم د متني قراینو په بنا دا ثابته کړي چې دا کتاب جعلي دی نو فلهذا یو شی چې موجود وي موږ ولې بیا د هغه د تاو د ما دلته اوس یو بل فیشن دا هم شوی چې ځینې کسان چون فلاني سړي یا فلاني سړي ویلي چې دا کتاب جعلي دی دا نور هم پسې وایي چې دا په عوض دی چې دا کتاب ارزیابي کړي خپله نو موږ نه دا فیشن کوو او نه په پټو سترګو په یو جعلي اثر پسې درېږو نو که هره دقیقه زه خپله د یو ادبیاتو د یو شاګرد په حیث باندې درته چې که هره دقیقه زه لا اقل په دې پوه شم چې دا 10 شعرونه چې اوس ډېر د مورد بحث دي دا فرضاً خدای مکو غلط دی یا نشته نو هېڅکله به زه د پښتو سرنوشت په دې 10 شعرونو پورې موکول نه کوم او په زړو په جعلي متونو به زه د خپلې ژبې د ادبیاتو تاریخ بنا نه کړم نو ما مخکې عرض وکړه د امیر کروړ پر ځای د هغه نه د شیخ عیسی نه شروع شي نو دا په موږ باندې پورې څه فرق لري اما خبره دا ده چې یو شی چې موجود وي بیا موږ ولې ترې سترګې پټې کړو دا چې تا ولې موږ باید د کتاب نه معقوله اکاډمیکه او علمي اصولو بنا دفاع وکړو او هغه اصول فقط یو ریشه شناسي ده او د ژبپوهنې اساسات دي او ورسره متن شناسي ده چې تر اوسه پورې زما له نظره په دې کتاب باندې چا داسې یو سند نه دی وړاندې کړی چې هغه د دې کتاب اصلیت رد کړی شي چې دا طبیعي کتاب نه دی او ما مخکې د داخلي او خارجي ژبپوهانو نظریات تاسو ته ویلي چې ژبپوهانو دا کتاب یو طبیعي کتاب بللی بس تشکر سره همداسې پاتې سئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ موږ به په راتلونکي کې انشاءالله د ژبپوهنې نور مهم درسونه تر تاسو ورسو تر بیا پورې مو الله عمل روغ او صحتمند اوسئ